سلامونه ګرانو دوستانو. الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ خوشحاله او سوکاله اوسئ. ګرانو دوستانو، لکه څرنګه چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ په دغه خپرونه کې تاسو ته بېلابېلې موضوعات باندې خبرې اترې کوو او د بېلابېلو موضوعاتو په اړه تاسو سره معلومات شریکوو. نو د تل په څېر مو درته بیا یوه موضوع ټاکلې ده او په دې موضوع به درسره خبرې اترې کوو. نو هیله ده چې خپرونه تر پایه راسره وګورئ او هغه معلومات چې موږ هڅه کړې ده او کوشش مو کړی او راټول کړي هم دي د دغې نه یو څه واخلئ. نو نننۍ موضوع چې ده ګرانو دوستانو، هغه په ماشومانو کې د سترګو د مسمومیت مخنیوی دی. نو په دې اړه مهم ټکي څه دي ګرانو دوستانو؟ په وینه کې د سترګو کچه باید همیشه 0 اوسي. د سترګو زیاتره ذرات په خاوره او دوړو کې وي او د ماشومانو د لوبو پر شیانو باندې کینی، او کله چې ماشومان د دې لوبو شیانو باندې لوبې کوي نو د سترګو ذرات یې بدن ته ننوځي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي ادارې موخه دا ده چې ماشومان د سترګو څخه لرې اوسي او هغوی باید د سرب څخه خوندي پاتې شي. سرب یوه اوسپنه ده چې په چاپیریال کې پیدا کیږي. دغه اوسپنه هغه مهال زموږ وجود ته داخلیږي کله چې په سربو ککړ شوي خوراکي توکي وخورو او یا په سربو ککړې اوبه وڅښو او یا هم په دوړو او خاورو کې تنفس کړو. هغه ماشومان چې عمرونه یې د 6 کلونو څخه کم دي ډېر زیات امکان لري چې په سربو ککړ اشیا د لاسونو په واسطه خولې ته ونیسي، او په اصلیت کې اکثره ماشومان سرب خپل بدن ته له همدې ککړو لاسونو او خولې له لارې انتقالوي. د سربو شتون په وینه کې د ماشومانو په وینه کې باید هیڅ سرب شتون ونه لري. که د سربو یوه کچه په ډیره کمه سطحه باندې هم وي، ماشوم د بیلابیلو رواني ستونزو سره مخ کولی شي، لکه د مغزو وده چې د ماشوم دماغ یا مغز چې کوم دي هغه په سمه توګه باندې وده نشي کولی، او د پوهې یعنې ماشوم که چېرته نارمل ماشوم چې څومره پوهه ترلاسه کولی شي په څومره کم وخت کې اخیستلی شي یو څه، نو که چېرته کوم ماشوم دغه مشکل ولري نو د هغې د پوهې د هغه کومه کچه چې ده هغه ورسره ټیټېږي او دې ته ورته داسې نورې ستونزې هم لري. که غواړئ چې ماشومان مو د سترګو اغېزې څخه خوندي پاتې شي نو د والدینو او د روغتیايي کارکوونکو لپاره ځینې وړاندوینې چې د هغې په کارولو سره ماشومان ژغورل کیږي. د دې لپاره چې د سربو شتون د ماشوم په بدن کې تثبیت شي نو روغتیايي کارکوونکي په ماشوم باندې د وینې معاینات ترسره کوي. د امریکا د ناروغیو د مخنیوي د ادارې د سربو کچه د ماشوم په بدن کې 3.5 مایکروګرامه ټاکلې ده. دا اټکل د ماشومانو په بدن کې د سربو مقدار معلوموي، او که چیرې د سربو کچه له ټاکلي مقدار څخه جګه وي نو ماشوم د سربو د خطراتو سره مخ کیږي. د امریکا د ناروغۍ د مخنیوي د ادارې له اټکل له مخې د امریکا په هیواد کې څه د پاسه 500,000 ماشومان د سربو لوړ مقدار په بدن کې لري. که چیرې د کوم ماشوم د سربو کچه جګه وي نو روغتیايي کارکوونکي د ماشوم د والدینو سره یوه منظمه طرحه جوړوي چې له مخې به یې د ماشوم د سربو کچه راټیټه کړي. راځئ دوستانو اوس سره لږ په دې باندې غږېږو چې د سربو لاملونه او خطرونه څه دي. ځینې ماشومان په سربو باندې ډېر ژر اخته کېږي ځکه چې معمولا سرب د اوبو
خاورې او ځینې نورو صنعتي توکو کې ډېر زیات پیدا کېږي. ماشومان د لوبو پر وخت کیدلی شي چې د سربو د اوسپنې سره مخ شي، خو لاندیني مواردو څخه کیدی شي چې سرب واخیستلی شي. ځینې کورونو کې رنګونه شتون لري چې په سربو ککړ وي، په خاصه توګه هغه کورونه چې د کال 1978 څخه مخکې رنګ شوي وي. د څښاک اوبو پایپونه چې په سربو ککړ وي، د هوایي ډګر او صنعتي فابریکو شاوخوا خاوره او میدانونه، ځینې بهرني شیریني توکي او یا یوناني درمل، د ماشومانو د لوبو څیزونه، ځینې دندې او کارونه هم داسې کیدلی شي چې د سربو باندې د اخته کېدو امکان پکې زیات وي. زاړه کورونه او ساختمانونه هم کیدلی شي چې په سرب لرونکو موادو باندې رنګ شوي وي. خو سربو د ککړېدو څخه څنګه مخنیوی کولی شو؟ د امریکا د ناروغیو د مخنیوي ادارې موخه دا ده چې ماشومان د سربو د مسمومیت څخه خوندي وساتي، مخکې له دې چې ماشومانو ته کومه ستونزه پیدا شي. د ماشوم په بدن کې د سربو د شتون د څرنګوالي لپاره باید د وینې صحي ازموینه ترسره شي. دا صحي ازموینه به دا څرګنده کړي چې آیا د ماشوم په وینه کې سرب شتون لري او که نه. د ماشوم والدین د دې لپاره چې پوه شي چې آیا دا نوی ماشوم د وینې ازموینې ته اړتیا لري که نه، باید د روغتیایي کارکوونکو سره مشورې وکړي. د دې لپاره چې په دې باندې ډاډه شو چې آیا ستاسو د کور په رنګونو سرب شتون لري او که نه، باید د سرب د معاینې کولو ځانګړي کسانو ته بلنه ورکړو. دا کسان د امریکا د چاپیریال ساتنې د ادارې په ویبپاڼه کې دي او تاسې کولی شئ چې د هغې ویبپاڼې ته ورشئ او هلته وړاندوینه وکړئ. کرایمشین هم کولی شي چې د کور د څښتن څخه د کور د رنګونو د ازموینې غوښتنه وکړي. نو ګرانو لیدونکو، دغه معلومات چې د سربو په اړه باندې وو، له تاسو سره مې شریک کړه. که چیرې تاسې په خپل چاپیریال کې دغسې مواردو سره مخ کیږئ یا په خپلو کورونو کې، نو باید تاسې د همدغې ویبپاڼې له لارې له مسؤلو کسانو سره خبرې اترې وکړئ. ګرانو لیدونکو، ډېره زیاته مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا وکړه. نو دغه هغه معلومات وو چې موږ د ځینو ویبپاڼو څخه راغستي وو او له تاسو سره مو شریک کړه. هیله ده چې په دغې موضوعاتو کې جدي اوسئ او د خپلو اولادونو خپل ژوند او صحت ته ډېره پاملرنه وکړئ. تر بیا چې د نوو موضوعاتو سره ستاسې خدمت ته حاضرېږم، له تاسې ټولو اجازه غواړم. الله مو مل شه، ښاد او بریالي اوسئ.